الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پښتنو یو اهم خبره تاسو سره شریکول غواړم. پښتنو ورونو یو سازش روان دی، یو کوشش روان دی چې د پښتنو تحریکونو، تنظیمونو او د سیاسي پارټو ترمنځ اختلاف را پیدا کړی شي او د پښتنو کم طاقت چې نن سبا پښتنو مونته دی دغه طاقت کمزوري شي. یو نننی واقع در سره شریکوم چې نن سهار ماته د ډاکټر خان تحریک یو خوږ ملګري دا پیغام راکړو چې ځینې خلک دا ویناګانې کوي او دا خبره خپروي چې ډاکټر خان تحریک د پی ټی ایم خلاف دی. پښتنو ورونو، ډاکټر خان تحریک د پښتنو پارټو ترمنځ، د پښتنو تنظیمونو ترمنځ، د ټول پښتون قوم ترمنځ د تړون دپاره کار کوي. نو بیا دا څنګه کېدای شي ډاکټر خان تحریک د پی ټی ایم یا د بل تنظیم یا د یوې پارټۍ خلاف شو؟ د سوچ او د افسوس خبره ده چې موږ پښتنو کې خلک دا خبرې راخوري او موږ د دې ښکار کېږو لګیا یو. زه عابد منیر خان د ډاکټر خان تحریک چیرمین د دې خبرې تاسو ته علی الاعلان دا اقرار کوم چې نه مونږه او نه د ډاکټر خان تحریک نور مشران د پی ټی ایم یا د بل کوم تنظیم او پارټۍ خلاف یو. مونږ په هره موقع باندې د پی ټی ایم په جلسه کې ګډون کړی دی. په خصوصي توګه ډاکټر خان صاحب په ذات خود په خپله باندې د پی ټی ایم په اسلام آباد په درنه کې په خپله ګډون کړی دی. ما په څو پرلتونو کې د هغې ګډون کړی دی، ویناګانې مې کړي دي او په راتلونکي وخت کې به هم انشاءالله موږ دا سلسله روانه ساتو. منظور په خپله باندې دلته د ډاکټر خان تحریک مرکز ته راغلی او موږ سره یې ناسته کړې ده. په دې باندې زموږ ډېرې خبرې اترې شوي دي. زموږ په خپل منځ کې مکمل هغه د ورورولۍ او د پښتون قوم د خدمت دپاره هغه تړون شته. خو د افسوس خبره چې ځینې خلک بیا هم دا کوشش کوي دا خبرې خپروي او موږ پښتانه د خپلې ناپوهۍ د لاسه د دیسیس ښکار کیږو. نو تاسو ته یو ځل بیا د دې خبرې اقرار کوم چې ډاکټر خان تحریک به انشاءالله هېڅکله د داسې تنظیم، تحریک، پارټۍ خلاف سوچ هم نه کوي کم چې د پښتون قوم په خدمت کې د خپل وس مطابق کوشش کوي. البته دا ممکن ده چې د ځینو فیصلو خلاف چې هغه موږ ته د پښتون قوم په تاوان ښکاري د هغې خلاف د خپل وس مطابق موږ خپل کوشش او اواز پورته کړی دی او بیا به هم پورته کوو. امید لرم چې زما پیغام تر تاسو ضرور رسیدلی وي او تاسو په دې باندې پوهې شوي. الله مو ښاد او آباد لره. ژوندی دې وي پښتون قوم، ژوندی دې وي ډاکټر خان تحریک.